ته تاسو نظر وکئ د قران مجید سره د کم سیس تعلق په کومه درجه کې هم راغلی دی هغه ته محترم الله رب العزت درجه ورکړي دي الله رب العزت هغه ته شان ورکړي دي تاسو غور وکئ محترمو تاسو روایتو کې د علماو نه اورئ احادیث و روایاتو کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی رمضان المبارک کے اللہ رب العزت یو پرس پا او یا پرزو پا قبلی او اللہ رب العزت پا دغم میاش دا رمضان المبارک کی یو نفل پا پرزو قبلی جی وجہ سرا دا دغم میاش تعلق دا قرآن مجید سرا راغلے دے پا دغم میاش کی اللہ رب العزت قرآن مجید نازل کرے دے دغ شپا کی محترم دغم میاش کی یو شپراشی شپا دا قدر ورتوے لکی گی قرآن مجید اعلان دا دے لیلۃ القدر خیر من الف شهر شپد قدر د زرو میاشتو نه غوړه ده محترم وجه سره قرآن مجید کې رب العالمین په خپل هغه بیانوي انا انزلناه فی لیلۃ القدر د دیش په تعلق د قرآن سره راغلی دی لګ تاسو نظر وکئ د کمی پرشتے په ذریعے سره رب العالمین دا کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترا لے گله دے محترم دا هغه پرشتے دا هغه ملائک جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام مستقل سو صفات رب العالمین د رښتمه سپاره کې په خپل بیان نه لګون ته تاسو مخ کې لاړ شي محترمو د کمی علاقې تعلق د دې کتاب سره راغله دے مکه مکرمه مدینه منوره کمی علاقې کې دغه کتاب نازل شوه دے رب العالمین قرآن مجید کې قسم خوري لا اقسم بهذا البلد پیغمبر استا په دې کلی او خار می دي قسمی او محترم په کم نبی باندې دا کتاب نازل دی د معراج شپه دا روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای بیت المقدس کې تمام انبیاء را جمع دي د یو روایت مطابق د اسمان تمام ملائکه او فرشتي هم را جمع دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای زم سب کې ولاړم تمام انبیاء ولاړ دي ملائک او فرشتي هم ولاړ دي دی کې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی زید لاس نہ ونیوم زے مخ کی کلم تمام فرشتے ملائک او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره مقتدیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غیر پر امام دا خبره ښکارو سرګند کړه چې صاحب قرآن په کم نبی باندې قرآن نازل شوه دی په کم رسول باندې قرآن نازل شوه دی دغه نبی صرف نبی نه دی دغه صرف رسول نه دی بلکې امام الانبیاء او امام الملائک دی محترمو بیا تاسو نظر وکئ محترمو د قرآن مجید سره یو لرګی ماوتا استعمال کو داغي ماوتا داغي نه د کمرې دروازه جوړ کو یو لرګی ماوتا تیر کور کړکۍ جوړ کو یو لرګی هغه د دې د پاره د قرآن مجید د دینه د قرآن مجید د پاره رهیل او پټی جوړ شي زموږ علما فرمای د دغه رهیل د پاسه د دغه پټی د پاسه خپې اړولم ناجایز دي دغه پټی په استهزاء او بیادبی سره گزارلم ناجایز دي د دې محترم احترام لازم او واجب دی وجه سره محترم د قرآن مجید سره د دې تعلق راغلی دی محترم او مختصر دا د قرآن مجید سره د کم سیس تعلق په کمی درجه کې راغلی دی رب العالمین محترم او هغه تم درجه او برکت ورکړی دی محترم یو دا دویم نن په مخ د ځمکه باندې تاسو نظر وکئ په مخ د ځمکه باندې تورات انجیل زبور قرآن مجید سلور آسمانی کتابونه انبیاء ته نازل لیکن نن په مخ د ځمکه باندې محترم صرف یو د الله رب العزت دغه کتاب قرآن دی چې دا په خپل اصلي شکل کې محفوظ دی نن تورات هم په خپل اصلي شکل کې نشتی نن انجیل هم په خپل اصلي شکل کې نشتی نن زبور هم په خپل اصلي شکل کې نشتی نن په مخ د ځمکه آسمانی کتابونو کې نن په مخ د ځمکه کې د الله رب العزت د طرفنا نازل شده کتابونو کې صرف یو د الله رب العزت دغه اخري کتاب قرآن مجید په خپل اصلي شکل کې محفوظ دی داغه وجه سره محترمو وجوهات خود هغه ګڼ دي ها محترمو یو وجه تاسو په وړاندې ذکر کوم چې زماره موضوع سره تعلق ساتي هغه وجه دار محترمو تورات د الله کتاب دی انجیل زبور د الله کتابونه دي تورات انجیل زبور منزل من الله د الله تر طرفنا نازل کتابونه دي تورات ته کتاب الله ویل جائز دی انجیل ته کتاب الله ویل جائز دی زبور ته کتاب الله ویل جائز دی خو محترم تورات ته کلام الله ویل ناجائز دی زبور ته کلام الله ویل ناجائز دی انجیل ته کلام الله ویل ناجائز دی قرآن یو طرف ته کتاب الله دی بل طرف ته کلام الله دی قرآن یو طرف ته کتاب الله دی بل طرف ته محترم رد برای راست تعلق او واسطه د الله رب العزت سره دا د الله رب العزت صفت دی او محترم د امت مسلمه د
اهل سنت والجماعت علماء دیوبند عقیده او نظریه دا چې د الله رب العزت په صفاتو کې څوک تغییر او تبدیلی نشي راوسته. د الله رب العزت په صفاتو کې بندره دې خبره طاقت او قدرت نه لري چې د الله په صفاتو کې یو صفت بدل کی، د الله په صفاتو کې یو صفت کې تبدیلی راولي. بخکینی کتابونه هغه کتاب الله او خو هغه د الله کلام الله نو، د الله رب العزت صفت نو، د الله رب العزت سره برای راست تعلق نو راغله. د دې وجنه د هغه زمانه علماو د هغه زمانه خلکو باغی کې لفظي تحریف هم کو مانوي تبدیلی هم پکې راوسته. محترم یو انسان کړه دې خبري عقیده ساتي چې تورات انجیل زبور دې کتابونو نه یو کتاب ته کلام الله وای، د دې سره به دا لازمیږي چې د انسان د دې خبري عقیده لري چې نعوذ بالله بندگان د الله په صفاتو کې تبدیلی راولي. زمونږ د اهل سنت والجماعت ځکه یو عقیده ده چې د قران مجید کم الفاظ د لوح محفوظ نه نبی علیہ السلام تراغلیو، د لوح محفوظ نه آسمانی دنیا ته، د آسمانی دنیا نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په کم شکل کې راغلیو ام په اق شکل کې ترنن پوری محفوظ دي. ترنن پوری د الفاظ هم چا نه دي بدل کړي، ترنن پوری د یوې نقطې کې هم چا تبدیلی نه دراوستي. تاسو توجه شته جی؟ ستړي شوی خو نه سحر نه ناسي زما په خیال تاسو ستړي شوی، تاسو ستړي به زه خبره ختمه کوم. زبر توجه غواړم، زما خبري جواب به ان شاء الله راکوي، جمع سره به راکوي. ټیک ده کنه ان شاء الله؟ که ستړي یا زما په خبرو خو پکېږي چې بیا ختم کوم خبره. برال محترم عرض مدا کو قرآن مجید الفاظ چې کوم د لوح محفوظ نه راغلي دي نن په اقص اصلي شکل کې، نن په هغه صحیح شکل کې زما استاد سره محفوظ او موجود د جواب راکوي جی. نن زمونږ سره په اقص شکل کې صحیح محفوظ او موجود دی الحمدلله. محترمو د قرآن مجید په حواله سره زمونږ نظریه دا ده تر نن پورې نه د الفاظ چا بدل کړي دي او نه تر قیامت پورې بدلول شي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زمانه ده یو وفد راغی وای امیر المؤمنین مونږ د یو درخواست د پاره راغلیو، مونږ د هغه علاقې سره تعلق ساتو کمی علاقې ته چې دوجل القدر نبیان راغلیو، موسی علیہ السلام راغلو، خضر علیہ السلام راغلو. زمونږ د مشرانو نه د ملمستوب مطالبه کړې و فابوا ان یضیفوهما، زمونږ مشرانو د ملمستوب نه انکار کړو. امیر المؤمنین مونږ اسلام راوړی دی، مونږ کچر تلاړ شو، مونږ خپل تعارف نشو کولای. څوک تاسو کې د کمزین راغلی، مونږ ورته وایو د پلان کې علاقې نه راغلیو. هغه سترو کې یو بل ته وګوري وای ګوره هغه بخیلان دادی خان، هغه شومان دادی خان چې د دیو علاقې ته دوجل القدر نبیان پیغمبران راغلیو، د دیونه د ملمستوب مطالبه کړې و، د دیو مشرانو د ملمستوب نه انکار کړو. ول امیر المؤمنین دون مالم راوړی د بیت المال کې داخلولو لپاره، سالانه به دون مال راوړو بیت المال کې به داخلو. امیر المؤمنین زموږ درخواست دار د بیلان دی یو نقطه را دا یو نقطه لری کوي، یو نقطه ور سره بل زیاته کوي، د بے د پاسه ولګوي، د بے نه بس جوړ شي ته به جوړ شي، د بے نه بس جوړ شي ته به جوړ شي. معنی بداشي فابوا ان یضیفوهما، مخکې معنی دا و دیو د ملمستوب نه انکار کړي، وسبه معنی شي فاتوا ان یضیفوهما، چې کله د ملمستوب مطالبه شو دسترخوانونه ډک شو، ډوډۍ راوچلې دي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې دا واوریدم د دې سره پیدو دیو ته ویل پاسي که عمر دا کار وکي د الله اسمان به ټوټي ټوټي شي، عمر په سر بره وګرځيږي، د الله زمکه به سوري شي، عمر به پکې دن نه لاړ شي. نن محترمو زمونږ یو نظریه دا چې قرآن الفاظ په کم شکل کې راغلي او نن دا اصلي شکل کې زمونږ سره محفوظ او موجود دي، نه تر نن پورې دي کې چا تبدیلی راوستي نه تر قیامت پورې راوسته شي. که کم انسان د دې خبرې قایلی چې د قرآن یو لفظ چا بدل کړی دی یا د قرآن مضمون چا بدل کړی دی، زمونږ د اهل سنت والجماعت اجماعي فتوا دغه سړی د کفر ده، دغه سړی کافر دی، د دایره اسلام نه خارج دی چې د قرآن کې د تحریف معنوي قائل دی یا د تحریف لفظي قائل دی. دویم محترمو زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده او نظریه ده چې څنګه قرآن مجید الفاظ راغلي دي دې کې چا تبدیلی نه کړي، د قصید قرآن مجید د الفاظ او مطلب او معنا دام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاګردانو د نبی علیہ السلام نه زده کړي دا ام اق معنا او مفهوم د قرآن مجید زما استا پورې را رسیدلې ده. څنګه د الفاظ چا نه دي بدل کړي، څنګه د الفاظ څوک نشي بدلولای، د قصید د مطلب او معنا ترنه چا نه ده بدل کړي او ان شاء الله تر قیامت پورې
نشي بدلوله. دریم محترمو زمونږ د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند عقیده او نظریه ده د قران مجید آیاتونه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث په خپل منځ کې ستضاد او ټکراو نشتا. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث د قران مجید د پاره تفسیر ده، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث د قران مجید د پاره تشریح ده. مونږ وایو محترمو د قران مجید هغه تفسیر باطل دی، د قران هغه تفسیر مردود دی چې باغی کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث نظر انداز کړي شي. مونږ وایو د قران تفسیر هغه معتبر دی کوم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احادیثو، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شاګردانو صحابه، د صحابو د شاګردانو تابعین په سهاري سره دا غوی په اقوالو سره حل کړي شي. کوم چې دا غوی په اقوالو سره محترمو هغه تفسیر وکړي شي. نن محترمو یو ډله هغه ده، نن یو فرقه هغه ده چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث راواغستره قران نه انکار وکړو، قران راواغستره هغه د څه مطلب بیان کو، د احادیثو نه انکار وکړو، د قران او حدیث په منځ کې ټکراو پیدا کو. زموږ علماء دیوبند اهل سنت والجماعت مسلک داو نه د قران آیاتونو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیثو په منځ کې هیڅ ټکراو نشتی. آیاتونو په خپل ځای صحیح، احادیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ځای صحیح. تاسو وګورئ محترمو زه یو مثال پیش کوم. یو ډله هغه هغه د قران مجید د آیاتونو د هغه مفهوم او تفسیر نه انکار وکړو کم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه بیان کړو، کم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو نه نقلو. مثال په تور تاسو وګورئ قرآن مجید کے رب العالمین فرمائی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کله چې قرآن لوستی شي فاستمعوا له تاسو غوږ کېدوئ هغې ته، وانصتوا تاسو خاموش شئ. د آیات ساتئ د استماع معنی دا نه ده چې تاسو واورئ. نن یو خلق دا غلط فهمی پیدا کوي، یره کله امام په زوره قرات کوي، امام په زوره سوره فاتحه او سورت وای، تاسو بیا هغه ته غوږ کېدوئ. نه نه د استماع معنی دا نه ده فاستمعوا له غوږ کېدوئ. کله تاسو براغلی خطیب صاحب خطبه وای، د جمعې ورځ د بجلی تللی ده، خطیب صاحب لګیاله خطبه وای، بار نوجوانان شور کوي، د بهر نه یو اجي صاحب راشي، د بهر نه یو سپینګره بابا راشي، هغه وای الکه نوجوانو خاموش شي غوږ کېدوئ، الکه خاموش شي متوجه شي. دیو تپوس نه کوي بابا مخکې بجلی تللی ده د لوډ سپیکر आवाज نه را رسیږي، بابا مونږ څنګه متوجه شو، بابا مونږ څنګه غوږ کېدو. نه محترم یو دی غوږ ایښودل، یو دی متوجه کېدل او دویم دی اوریدل، دواړو کې فرق دی. الله رب العزت فرمای فاستمعوا له غوږ کېدوئ امام ته، متوجه شي هغې ته که تاسو اورئ که نه اورئ. بیا هم بعضې ذهنونو کې اشکال راتلی شو، الله امام که کله په زوره قرات کوي، الله امام که کله په زوره د قرآن تلاوت کوي، بیا به زه غوږ کېدم. الله که کله امام پټ وای بیا څه وکړم. قرآن مجید هغه اشکال هم حل کو، وانصتو خاموش شئ. دویم اشکال هم حل کو، جبل ام حرکت مو ورکوه، شنډل ام حرکت مو ورکوه. امام بخاری رحم الله بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 4 سلورم صفحه کې امام بخاری نقل کوي لا تحرک به لسانک لتاجل به. امام بخاری رحم الله د دلان دی فرمای جبل حرکت ورکول یا شنډل حرکت ورکول دار استماع نه خلاف خبر، دار انصات نه خلاف خبر ده. د انصات معنا ده خاموش بودن، خاموش کېدل، جبم ودرول شونډې مدرول دله حرکت نه ورکول، دا انصات ده. د دې آیات مطلب او مفهوم سو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہما، مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ، دغه رنګ صحابه او شاګردان مشهور شاګردان هغه ټول په دې خبره متفق دي دا آیات د فرض منځ مبارک نازل شوی دی، دا آیات دې بارک نازل شوی دی. مقتدیانو ته وایي کله چې امام ولاړ دی قرات کوي تاسو خاموش شئ. مقتدیانو ته وایي چې کله امام قرات کوي تاسو خاموش شئ. یو ډله را پاسې را د دینه انکار وکړو، یو طرف ته اجماع، یو طرف ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو تفسیر موجود دی، یو طرف ته د نبی علیہ السلام د صحابو د شاګردانو تابعینو تفسیر موجود دی، یو طرف ته اجماع د امت موجود ده. امام ابن تیمیہ رحمه الله فرمایي قال احمد اجمع الناس على انها نزلت في الصلاه. اجماع کړي د مسلمانانو په دې خبره چې دا آیات د منځ مبارک نازل شوی دی. بل طرف ته یو ډله را پاسې را هغه ویل نه نه
امام پسې کې کله ولاړی بیا سورې فاتحه بل لازم وي، امام پسې کې کله ولاړی بیا ستا منځ بغیر د سورې فاتحه نه کیږي. زمونږ د احنافو په منځ باندې فتوی ولګولې، زمونږ د احنافو خلاف مسله بیان کړه، یره د احنافو منځ باطل دی، یره د احنافو منځ نه کیږي. الکه ولې نه کیږي؟ یره حدیث کې راځي لا صلات لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب، بغیر سورې فاتحه نه منځ نه کیږي. کله چې حنفي په امام پسې ولاړل، کله چې سنی په امام پسې ولاړل، د په امام پسې سورې فاتحه نه وی، لہذا د منځو باطل. او نن محترم د آیات ساتي، نن چې څومره اهل باطل راځي د به تاسو دلیل نه ذکر کوي، د به تاسو دلیل نه وي، ستا ذهن کې به اشکال دراچي، ستا ذهن کې به وسوسه دراچي، وسوسه به صدر راچي. مثال په تور تاسو وګورئ، تاسو توجه شته ستاسو ذهن کې وسوسه دراچي، بهر به یو بابا د لاس نه ونیسي، کاکا تا منځ وکړو، جی ها امام سے پسې مې منځ وکړو، هغه امام او زه مقتدی وم، د تپوس کې بابا امام پسې د سورې فاتحه وویله، د ورته نه ما خو سورې فاتحه نه دی ویلې، د به فورن دته وای د ذهن سازي وکړي. ګوره حدیث کې راځي بغیر سورې فاتحه نه منځ نه کیږي. ستاسو د احناف نظریه او مسلک دار چې بغیر سورې فاتحه نه منځ کیږي. تاسو امام پسې چې سورې فاتحه ونه ویلا، د دې مطلب دا شو چې تاسو مسلک دار چې بغیر سورې فاتحه نه منځ کیږي. لاړ شیخ خپل مناسب دی وای، لاړ شیخ خپل جماعت استاد ته وای چې یو حدیث راوړل چې بغیر سورې فاتحه نه منځ کیږي. مونږ درته حدیث پیش کوو چې بغیر سورې فاتحه نه منځ نه کیږي. که حدیث تا راوړل ستا مسلک حق دی، که حدیث تا را نه وړو زه حدیث بیانوم زما مسلک حق دی. خپل مذهب ته پرې دوا، که حدیث مې راوړو زه خپل مذهب ته پرې دوا، کرا دې نه وړو زه به پرې دما. او محترم د آیات ساتي، مونږ اکثر عوام راشي، مونږ ورته وایي زمونږ نظریه دا نه ده چې بغیر سورې فاتحه نه منځ کیږي. د آیات وساتئ نن مجلس کې زمونږ د احنافو مسلک دارې منځ کې سورې فاتحه ویل واجب دي، منځ کې سورې فاتحه ویل واجب دي، بغیر د دینه منځ فاسد دی، منځ واجب الاعاده دی. ها زمونږ د احناف اختلاف په دې خبره کې نه و چې بغیر سورې فاتحه نه منځ کیږي که نه کیږي. زمونږ اختلاف په دې خبره کې و چې آیا د یو امام قرات د ټولو مقتدیانو لپاره کافی دی که کافی نه دی. تاسو مثال واخلئ، د جمعې ورځ ده، حدیث کې راځي لا جمعه الا بخطبه، بغیر خطبه نه جمعه نه کیږي. دا خبره زمونږ اتفاقی و. یو خبره دا و چې بغیر خطبه نه جمعه منځو نه کیږي. امام بیهقی رحم الله حدیث نقل کوي، یو خبره داراله چې د یو خطیب خطبه پوره مقتدیانو محله والو د لپاره کافی ده کنه ده. خبرې دوه، یو سړی راغی بهر، یو کاکا د لاس نه ونیو، کاکا د جمعه منځ دی وکړو، ها ما خو د جمعه منځ وکړو، کاکا تا خطبه ویله نه ما خو خطبه نه دی ویلې. عجیب خبره ده، زه تا ته حدیث کې خیم چې بغیر خطبه نه د جمعې منځ نه کیږي، ته حدیث راوړل چې بغیر خطبه نه د جمعې منځ کیږي. استاد وای څنګه چې هغه مرګري دې مرګري دوکه وکړه دي سه هغه مرګري دوکه کړي د استاد سره، اصل مسله ته نه بیان کړي. ځکه محترمو په دې خبره کې هیڅ اختلاف نه و چې بغیر خطبه نه د جمعې منځ کیږي که نه کیږي. اصل اختلافي مسله دا و چې د یو خطیب خطبه پوره محله والو د لپاره کافی ده که نه ده. زمونږ د احنافو مسلک دا و د یو خطیب خطبه پوره محله والو د لپاره کافی ده. څنګه چې زمونږ نظریه دا د یو خطیب خطبه پوره محله والو د لپاره کافی، د یو مؤذن اذان د پوره محله والو د لپاره کافی، د یو اقامت کوونکي اقامت د پوره مقتدیانو د لپاره کافی، د یو امام ستره د پوره مقتدیانو د لپاره کافی، دغه سره یو امام قرات د پوره مقتدیانو د لپاره کافی ده. زمونږ مسله دا نه و چې بغیر سورې فاتحه بغیر قرات نه منځ کیږي که نه کیږي. زمونږ مسله دا و چې یو امام قرات د ټولو مقتدیانو لپاره کافی دی که نه دی. زمونږ د احنافو نظریه دا و چې حق کافی دی. مونږ حدیث نه د احادیث لوی ذخیره لرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من کان له امام فقرات الامام له قرات، د چا لپاره چې امامي د امام قرات د مقتدیانو لپاره کافی دی، ځان له قرات کول ضرورت نشته. محترم د آیات وساتئ. نن خلق ستاسو په ذهن کې کدا دراچي، ستاسو منځ غلط دی، ستاسو فقه غلط را، ستاسو مسله غلط را، ذهن کې دا خبره کېده وي، پوره تسلی ذهن کې کېده وي. زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله مسلک الحمدلله د دلایل عین مطابق دی. زم د امام صاحب مفتا به معمول به مسله تراوړه، اعتراض توکا، دلایل انبار لګول پاغي باندې زما په ذمہ دي، زم اعتراض توکا، جواب زما په ذمہ دی. غیر
مختلف بهم مسله راغستل غیر معمول بهم مسله راغستل پاغه اعتراض کول داغي مسلې مونږ ذمہ دار نه یو منکرین حدیث را پاسې دا هغه شاذ روایت را واغستا هغه موضوعي احادیث را واغستا اعتراض په احادیث باندې وکړو ما وی څنګه چې هغه اعتراض باطل او مردود د قصیدا اعتراض هم باطل او مردود دی ما امام ابو حنیفه رحم الله چې په کوم ځکه مسله بیان کړی ده الحمدلله د دلایل په غر باندې ولاړل الحمدلله د دلایل په غر باندې ولاړل پوره تسلی وساتئ تاسو مثال په تور تاسو وګورئ جی ما مسله ویلا د یو امام قرت د ټولو مقتدیانو لپاره کافی دی مقتدیلا د ځان له قرت کولو ضرورت نشته تاسو مثال دلایل نه ذکر کوم تاسو ته مثالونه وایم تاسو وګورئ د معراج په شپه باندې امام سوکو د معراج په شپه باندې امام سوکو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امام دی مقتدیان سوک دی انبیاء کرام دی نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 145 یوصل 15 باندې حدیث راځي حدیث قدسی ده الله فرمای سورہ فاتحه هغه سورت ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمخ یو نبی تم نه د ملاو شوی چې کله هغه انبیاء په شریعت کې نازل شوی نه ده هغه تر غلی نه ده نو هغه ته یاد وا د معراج پښپ باندې نبی علیہ السلام امام دی آیا نبی علیہ السلام دی انبیاء ته ویل دي چې اے د انبیاء جماعت ودرېږي زما په شریعت کې بغیر د سورې فاتحه نه د مقتدی مونږ نه کیږي زما په شریعت کې یو امام قرت د ټولو مقتدیانو د فرق کافی نه دی اول سورې فاتحه از د کې بیا په ما پسې مونږ وکي نبی علیہ السلام ویل دي نه دی ویلي د انبیاء مونږ وشو کې ونه شو زویم کله احناف منځ ته باطل وي دا غینه مخ کې د انبیاء په منځ باندې فتوا ولګو چې معراج پښپ نبی علیہ السلام امامو باقی انبیاء مقتدیانو دغه مقتدیانو منځ باطل دی زم لاول فتوا په اغوی ولګو رست فتوا په مون احناف باندې ولګي اول دا غوی منځ ته باطل وایا بیا به رست زمون منځ ته باطل وي کله هغه منځ ته باطل نشي ویل به زمون منځ ته باطل مو وایا ماته یو مرګري ویلا ماته ویل تم عجيبه سړی ما ورته ولی مرګریا د ما ته وي ته پخپل ویلا سورې فاتحه هغه سورت ده د نبی علیہ السلام نمخ کې په یو نبی باندې نه ده نازل شوی چې پاغوی باندې نازل شوی نه ده دا غوی په شریعت کې ونه بیا دا غوی منځ بغیر د دینه وشو کنه ما ورته نه مرګریا سوال دی غلط دی سوال دی باطل دی ځکه امام څوک دی محمد رسول الله امام دی مقتدیان د چا تابعی د امام که امام مقیم دی مقتدی مسافر دی به سلور رکعات منسو کوي سلور وکي ولی مقتدی د امام تابع دی امام د مقتدی تابع نه دی ما ورته دغه انبیاء مقتدیانو دیو تابع په دی وخت کې رچا امام بخاری باب لگئی باب انما جعل الامام لیؤتم به امام نسائی شریف اولنی جلد کے باب لگئی باب انما جعل الامام لیؤتم به حدیث نقل کئی د حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی انما جعل الامام لیؤتم به امام درید پر امام جوړولې چې داغه اقتداء او تابعداري وکړي شي ماوی مقتدیان د امام تابع د اشغال ضرورت نشته دویم تاسو وګورئ جی نبی علیہ السلام د ژوند اخیری منځو نبی علیہ السلام د دو صحابو په وګو باندې لاسونه کې خو د جمعات تر راغې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی امامت شروع کړل دی ابو بکر صدیق رضی الله د قرات صحیح سل وسره اتفاقی خبره ده ابو بکر رضی اللہ رست شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام منشوروں کو روایت کے راضی واخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرات شروع کو من حيث اغزگنا کمزید چې ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسیدلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جون اخری منز اولنې رکعت بغیر سورہ فاتحه نشو فتوا ولګوا نبی علیہ السلام د محمد رسول اللہ د جون اخری منز باطل دی نعوذ بالله ماوی دریم راشا حضرت روایت بخاری شریف دے امام بخاری رحم اللہ روایت نقل کی حدیث روایت کے ان کے ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر فرمائی انه انتهى الى الصف دیر ورسر الصف تا نبی علیہ السلام رکوع لته د صف نه د شاته ودره د رکوع کی شریک شو
نبی فذکر ذلک للنبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ته خبره ذکر شو د الله رسول تاسو رکوع تلی وی ابو بکر رضی الله عنه راغه شات سب کې ودرېدو د امام سره پر رکوع کې شامل شو نبی علیہ السلام ډیر وختو دته دا نه وی چې ابو بکر بغیر د سورې فاتحه نه د مقتدی مونږ نه کیږي دته دا نه وی چې ابو بکر د یو امام قرات د مقتدیانو د پاره کافی نه دی لاړ شه دوباره مونږ وکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پښاوړ وو هغه ته دعا کوي زادک الله حرسا ولا تعود الله دې ستا حرس نورم زیات کې اند جمعات کې منډه موها سلورم جی تاسو ګورئ زمانه موضوع سره تعلق د لری نظم مزید دلایل نه وایم زمانه موضوع سره تعلق دی حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحم الله فرمایي قران د حاکمیت د پاره راغله دی د په هر میدان کې حاکمی په هیڅ میدان کې د محکوم جوړېدل نه قبلای د په هر میدان کې حاکمی په هیڅ میدان کې د محکوم جوړېدو ته تیار نه دی مخکې چې ولاړ دی امام محکوم دی شاته چې مقتدی ولاړ دی محکوم دی مخکې امام حاکم دی شاته چې ولاړ دی محکوم دی قران د حاکمیت د پاره راغله دی قران بر جون په هر میدان کې حاکمی قران د ژوند په هیڅ میدان کې محکوم جوړېدل نه غواړي قران د ژوند په هیڅ میدان کې محکوم جوړېدل نه قبلای مخکې چې ولاړ امام سے فرمایي دا حاکم دی شاته چې ولاړ دا محکوم دی دیو جن قران اجازت ورکړي حاکم لا و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون امام توي تقرات وکا شاته چې ولاړ د توي ته خاموش ودرېګا هم محترمو بیا خزین ته اشکال راشي عجیب خبره ده یو طرف تر قران نصوص دي یو طرف تر ابو عمر فاروق رضی الله عنه فرمان دی یو طرف تر ابن عباس رضی الله عنه فرمان دی یو کس راغی ابن عباس رضی الله عنه تپوس کوي حضرت یو کس په امام پسې ولاړ دی قرات کوي هغه ورته وای کاش کې زما وسو رسیدو کاش کې زما طاقت وشو لقلات السنتهم زبر دې سړي جبر یخ نه راو باسم عمر فاروق رضی الله عنه یو کس نه تپوس وکړو عمر رضی الله عنه فتوا زما خلغواړي مولى افاه ترابن چې خله د خاورونو ډک کړل شي زید ابن ثابت رضی الله عنه فرمای زما زلغواړي د دې سړي خله د سکروټونو ډک کړل شي یو طرف تر صحابه فتوجات دي بل طرف ته حدیث ته لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب ماوي د حدیث هغه مطلب دی کم چې د نبی له صلوات و سلام صحابه بیان کړل دي یره د حدیث مطلب د نبی له صلوات و سلام صحابه سره بیان کړل دي نبی له صلوات و سلام یو صحابي حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ موطا امام مالک صفحہ 67 وش په تباندې حدیث موجود دی هغه وی دا حدیث په باره د هغه چا کې چې یوازې مونږ کوي موطا امام مالک صفحہ 68 اتش په تباندې روایت موجود دی روایت در عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایي دا حدیث په باره د هغه چا کې چې یوازې مونږ کوي د حدیث خپل راوی د صحابه شاګر حضرت سفیان ابن عیینه رحم الله ابو داود شریف جلد 1 صفحہ 1 د حقانی چاپ کې قال سفیان هذا لمن يصلي وحده سفیان ابن عیینه فرمایي د حدیث په باره د هغه چا کې چې هغه یوازې مونږ کوي د حدیث بل راوی امام احمد بن حنبل رحم الله ترمذی شریف جلد 1 صفحہ 134 باندې حدیث مو روایت موجود ده هغه وی اذا كان وحده د حدیث په باره د هغه چا کې چې هغه یوازې مونږ کوي ماوی هم مسله حل ده د امام صاحب رحم الله چې کوم مسلک دی الحمدلله د دلایل په یو غر باندې ولاړل محترم عرض می دا کو چې دریم د قرآن مجید حواله سره زموږ نظریه داله احادیث د قرآن د پر تفسیر دی قرآن د احادیثو خلاف نه دی احادیث د قرآن نه خلاف نه دي ځکه دغه نظریه غلطه را چې کم خلک وای احادیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قرآن د دې آیات نه خلاف راغلي دي یا له قرآن پلان کې آیات د دې احادیثو نه خلاف راغلي دا زموږ دریم او سلورم اخري نظریه ویم چې سلورم زموږ د اهل سنت والجماعت نظریه ده عالم چې قرآن او حدیث پورا منل دا ایمان دی قرآن او حدیث پورا منل دا څه شی دی دا ایمان دی ځکه محترمو یو ډول هغه دا هغه نن په ما او تا باندې د کفر شرک فتوی ولګولې جې د کفر شرک فتوی لګول وجه سره یرا قرآن مجید کې راځي اطیع الله و اطیع الرسول اصول دو دي احناب سلور اصول منی ما وینا خبره دی کې نه دا یو ډل را پاسې را زمونږ په احناب مسلمانانو باندې فتوی ولګولې ما وی دغه فتوی غلطی هغه فتوا سو لګول ول یو طرف ته الله او رسول دی بل طرف ته امام دی یو طرف ته قرآن حدیث دی بل طرف ته فقہی کتاب دی الله او رسول پر خودل او امام منل قرآن حدیث پر خودل او فقہی کتاب منل دار امام صاحب رحم الله تقلید دی ما وینا نه اختلاف په دې خبره کې نو اختلاف په دې خبره کې چې آیا قرآن حدیث پورا منل پکار دی کہ بازی منل پکار دی ہاں زمونږ د مسلمانانو نظریه داله چې قرآن او حدیث
دریم نمبر اجماع د امت، څلورم نمبر اجتهاد د مجتهد قیاس شرعي ورته ویل کیږي. قرآن مجید کې الله اعلان کوي اطیعوا الله کتاب الله، اطیعوا الرسول احادیث د نبی علیہ السلام، اولی الامر منکم اجماع د امت، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول، اجتهاد د مجتهد قیاس شرعي. تفسیر کبیر کی امام رازی رحمہ اللہ فرمائی قرآن مجید کی اطیعوا اللہ کتاب اللہ فاتبعونی احادیث د نبی علیہ السلام، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى اجماع د امت، فاعتبروا یا اولی الابصار. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی الاعتبار هو القیاس، قرآن و اصول سودی وس پورا سلور اصول پورا منل داسیجه شو ایمان شو، سلور اصول پورا منل داسیجه شو. وس د سلور اصول نه انکار کول، یو سړی چغي وای زمون اصول سلور نه دي بلکې دو دي قرآن او حدیث دي، یو سړی وای مونږ سلور اصول نه منو، قرآن چې کوم اصول بیان کړی دي دا ایمان شو؟ نه جی، ایمان هغه د قرآن او حدیث پورا منل پکړوار المحترمو. عرض مدا کو قرآن مجید د الله رب العزت اخری کتاب دی، دیر اغله د حاکمیت د پاره، او ها محترمو د کم سیس تعلق د سره په صدر درجه کې راغی الله رب العزت هغه ته لوی درجه ور کوي. د کم سیس تعلق یو انسان د قرآن صرف محبت وساتو الله دې له درجه ور کوي. شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحم الله دارالعلوم دیوبند لوی عالم دی، د فرمایي لار باندې روان یم، یو ځکه جنازه موجود ده، اگر خلق ما پسې رااله ما ته دلته جنازه موجود دی او بابا وفات شوی د جنازه وکي. مولانا مدنی صاحب رحم الله فرمای ما جنازه وکړه، بیګاله د شپې خوب نه ما، هغه بابا سپینګره چې چا جنازه ما کړی د انتهایی په خسته شکل او صورت کې نه ما سباله کس ولېګو د هغه سړی په کور کې یو بډای دا داغي یو بیبي دا، ما ته پوسو کو دی بابا سنیک اعمال کول، واپس ما ته جواب ملاو شو نور سنیک اعمال خو نو، خو ها بابا د تاخ کې یو کتاب پروت دی پاگے باندې پویدو نه، هر دې سره به مینه لرل، هر دې سره به محبت لرو، هر دې سره به تعلق لرو. د دغه کتاب تلاوت هم نشو کولای، د دې قرآن د دې کتاب په لوستو هم نه پویدو، صرف دومره به کول د دې کتاب سره محبت لرو. دا کتاب به راواغستو په دې به ګوته کېخو، دا ګوته به راخکا او ویل به یہ سچ ہے یہ سچ ہے یہ سچ ہے، دا رښتیا دي دا رښتیا دي دا رښتیا دي. صرف د دغه وجنه عمل د بابا داو، نور جاهل سړیو، نور انپړ سړیو، د قرآن په تلاوت هم نه پویدو، د قرآن په ترجمه هم نه پویدو، صرف دغه محبت او مینې د وجنه الله رب العزت دومره لوی درجه ورکړه. محترمو برال محترمو د قرآن مجید سره د کم سیس تعلق په کمی درجه کې راغی رب العالمین هغه ته لوی درجه ورکړي. تاسو وګورئ محترمو اخیری خبره کوم، مولانا اشرف علي تانوی رحم الله فرمایي، حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوی رحم الله فرمایي هندوستان کې یو باباو، هغه زمانہ کې د زماوستا مدرسو دا ترتیب نو، هغه وخت کې یو جماعت کې طالبانو سیږي، بل جماعت کې طالبانو سیږي، بل جماعت کې طالبانو سیږي. دلته یو سپینګیره بابا دی د دې طالبانو خدمت کوي، اوس طالبان چې خپل منځ کې کینی بیا دا یو بل سره غب شپ لګي. بابا هغه د کمرې په غسل خانه کې دی، دنه او دس کې طالبانو ته پته نشتی، طالبان خپل منځ کې ناشتي غب شپ لګي. ایو طالب د نورونو تپوس کې الک زمونږ غوای بابا خو نه دی راغله. بابا دنه خبره واوریدا، بهر ته چې کله راووتو دیو ته وی بچی ز تاسو خدمت کوم، تاسو ما ته غوای بابا وای، تاسو زما ګستاخی او بی ادبی کوي، بچی د نن پس په تاسو باندې یو نونیم حرام شو، نن پس زکور تلالم. او محترمو د خلکو خیالم دی چې طالبانو علماو باندې کوم ډوړی بند کړه دا بدل وای نه مرشي. مونږ نه نه نن ک دنیا آباد ده د دې مدرسو د وجنه، نن ک دنیا آباد ده د دې طالبانو د وجنه، نن ک دنیا آباد ده د دې خلسرو د وجنه، نن ک دنیا آباد ده د قال الله قال الرسول وينكر وجنا. زم کم خلق په دې سوچ کی دا غلط فهمي شکار دي. ځکه محترمو کله دغه قال الله قال الرسول وينكر ختم شو، کله دغه دینی مدارس ختم شو، به الله تدا خو خنه ده چې دنیا باقی آباد پری دي، بیا به الله قیامت راولي دنیا به ختمي. بابا راوته بهر تا ورته بچی د نن پس یو ډوړیم پتا سو باندې حرام ده. بابا کور تلاړو د شپې نیمه شپره ډوړې راغستره، طالبانو ته وی بچیا پاسه ډوړی وخوري. طالبان ورته وی بابا بیگا خو تامون ته ویلو چې وینې پسې بم تاسو وړاندې کما،
نن سوجره د شپې راغلی هغه ورته وی لاول ډوډۍ وخوري بچي روسته بدرته بیا وجه بیان کما دی ورته وی نه بابا وجه بیان کا هغه ورته نه بچي ډوډۍ وخوري کله چې دیو ډوډۍ وخړه بابا ورته وی بیګا چې دی زینا تاسو دلته زما بیا د بیو ګستاخی او توهین وکړو ز سخ خپشوم ما وی نن پس په تاسو باندې یو نه حرامه ول کله چې کور ته لاړم د شپې ود شوم د شپې خوب نه ما د قیامت ورځ ده د حشر میدان قائم شو ما وی الپدی هر انسان د نفسي چغي وي ان انسان په خپل خلو کې ډوب دی هر انسان د یو سخت حالاتو کې دی ویل پدې کې الله رب العزت د طرف نه اعلان وشو علماء او طلباء ته چاته علماء او طلباء ته دیو ته اعلان وشو تاسو ر حساب کتاب نمخ کی جنت ته ځي او دا صرف د خوب واقعا نه ده حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحم الله په خپل کتاب مسند امام اعظم کې صرف په درې واسطو سره حدیث نقل کړي الله پر قیامت پورز اهل علم راوغاړي دیو ته به وای د نور انسانانو نه جدا چې تاسو له علم د دې لپاره نو درکړل چې د ټولو خلکو مخه مرسوا کم زی جنت ته دی وای د الله تر طرف نه اعلان وشو زی جنت ته ول طالبان رالا الله دنیا کې زمون سره خلکو تعاون کړی دی چا ډوډۍ را کړی و چا زیرا کړو چارله کتاب اغستو چارله بلډینګ جوړ کړو الله هغه خلک بس کوي ول د الله تر طرف نه اعلان وشو زي هغه خلکم نن د قیامت پورز د حشر میدان کې تلاش کې هغه وګوري د ځان سره جنت ته بوزي دی وای په بل صراط باندې طالبان تیریږي په بل صراط باندې طالبان تیریږي دا زمونږ جماعت والا طالبان دي ویل ما د یو ځل کې مراشي چې आवाज ورته وکاله که زه استاد او غوي بابا امام د ځان سره بوزي بیا مې ځل کې راشي چې یاره د الله مخله دی بونسي الله مخله دی بونسي چې الله غ پلان کې داده مونږ ته بیګا دا خبره کړي و چې د ډوډۍ په وین نونې پسې بملاند کما ویل بیا مې ځل کې راشي زه خاموشم خو ول دی یو طالب شاته نظر شو د یو طالب شاته نظر شو انور ته وی الګ زمونږ غوي بابا خو هغه دی ویل ما ته आवाज وکړ شاباله رامنډه کراځه ویل ما یو قدم واغستو بچی د دویم قدم اغستو سره زرایخ شم ویل بچی د نن پس مې فیصله دا کړی دا که تاسو ما ته خروای او کما ته غوي وای د نن پس تاسو خادم د نن پس تاسو غلام زب تاسو خدمت کوم که تاسو هر سره توای زم د طالب علم درجه دالا د قرآنی مجید د مور پلار ته الله رب العزت یو لوی تاج ور پسرای او ما کوم حدیث ویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای عمر فاروق رضی الله عنه راوی دی د خپل یو عامل د زنګلات وغیرہ وختو اغه ته یو گورنر راوختو د زنګلات افسر د زنګلات ناظم د زنګلات وزیر د سوق جوړ کړل دی هغه ورته پلان کې می وزیر جوړ کړل دی ورته وای هدا خو غلام دی دا تا وزیر ولی جوړ کړل دی هغه ورته وای د امیر المؤمنین د قران حافظ دی امیر المؤمنین د قران عالم دی د دی وجنه می د زنګلات عظیم جوړ کړل دی د می د زنګلات وزیر جوړ کړل دی عمر فاروق رضی الله عنه فرمایل سمعتو ما اوریدل دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله ډیر قومونه د دې کتاب د وجنه الله ډیر کې قومونه د دې قران د وجنه اوچتای ډیر خلکو له درجه ور کوي ډیر خلک حاکمان جوړي ډیر خلکو له حکومت ور کوي ډیر خلکو له اقتدار ور کوي ويزو به اخرین ډیر خلک د دې قران د وجنه ذلیل کوي ډیر خلک د دې قران د وجنه پستۍ تزي ډیر خلک د دې قران د وجنه ذلیل ګرځي ډیر خلک د دې قران د وجنه مظلومه ګرځي ډیر خلک د دې قران د وجنه غلامان ګرځي او نن محترمو کم قومونو چې قران راواغستو قران خپل د ژوند نظام وګرځاو قران باندې عمل وکړو د قران سره تعلق پیدا کو نن هغه خلک محترمو د قران هغه د دنیا بادشاہان تیر شوی دي هغه په دنیا باندې بادشاہي کړی و دنیا د هغه خپل تر راغلی و نن ماوتا یو محترمو چې قران هم راواغستو هغه المارو کې بند کو نن ماوتا یو چې قران هم راواغستو کله مړ وشو یره جمعات نه قاری صاحب راولا چې هغه دلته تلاوت وکي یره د جمعات نه قاری صاحب راولا چې دته سپاره وي الله دا مړ وبخي نن یو سړی دیتا مشکل پېښ شوی د جمعات نه طالبان راولا چې سورۃ یاسین ختم وکي د قران ختم وکي الله دا مشکل حل کی ها موږ دا ټول وکا خو قران راغله د به حاکمی د قران حاکمیت په دنیا کې قائمي الله دی وکي زمون په ملک د قران حاکمیت راشي زمون په ملک د قران نظام راشي الله رب العزت دغه مدرسه آباد او قائم دائم ولري نسو سوالات دی ویم کو ټایم د سوې دي خجی دلته
د بناتو مدرسه د جنکو مدرسې افتتاح هم ده، نو سکولونو ته ځي یا کور کې هسې ناستي. څه وخت موږ مدرسې لمور کو په خپلو لونو باندې په خپلو بچو باندې هغه د قرآن علم حاصل کو. دا زموږ د دنیا او د آخرت سرمایه ده. دی وایي بهر کیسټې راغلي دي شمشتو کې کومه مناظره شوې د 4 غنټې تقلید باندې چې کوم خلک د زمونږ ټولو مسلمانانو ته کافران وي مشرکان وي هغوی سره 4 غنټې بحث د بار سیډیانې ملاویږي 4 غنټې ټول واخلئ ځان سره ویسئ. ټیک ده انشاءالله. دویم دی وایي په فضایل اعمال باندې بعضې خلکو اعتراضات کړي دي. د هغې څه حقیقت دی؟ نو فضایل اعمال باندې کومو خلکو اعتراضات کړي که د هر طرف نه شوي دي هغه غلط دي. که هغه د پنجپریانو طرف نه راغلي دي، که هغه د سیپیانو طرف نه راغلي دي، که هغه د وابیانو طرف نه راغلي، کړي ټولو دي. خو الحمدلله کومو خلکو د فضایل اعمال خلاف قلمونه چوت کړي وو یا یې خپله ژبه خوځولې وه، نن الحمدلله هغه ژبې بندې دي. نن الحمدلله هغه قلمونه چې کم کتاب لیکلی شوی و په 200 روپۍ په مارکیټ کې خرڅ شوی و، نن یې په 1500 واپس واغستو مارکیټونو نه ټول کو. او نن محترمو که کومو خلکو چغې وهلې تبلیغي جماعت باندې فتوی لګولې، نن میدان کې هغه خلک نشته انشاءالله. هغه خلک دا جدا خبر دی. یو سړی په کور کې لګیا د تبلیغي جماعت والا کافر دی او دا عقیده غلطه ده. دا عقیده د تبلیغي جماعت فضایل اعمال کې شرکیات هم نشته چې احادیث دي. تبلیغي جماعت والا ټول مسلمانان دي. د وخت کې د دین حق یو لوی جنډه بلند کړی ده. په پوره دنیا کې تحریک د ایمان یو لوی تحریک دی چلیږي او ان شاء الله تر قیامت د ثواب پورې به کله کوم خلکو اعتراضات بیا موږ راشي ان شاء الله العزیز. دغه ستاسو اعتراضات څه قسم اعتراضات دی به موږ حل کو. الله رب العزت تر عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا جل جلاله رب العباد المنفرد أثره لوجوده في كل شيء تشهد. الله جل جلاله